بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یکشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د محرم الحرام د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1402 د زمري د لومړۍ نیټې سره سمون خوري. پام وکړئ د دې مهال خبري ټولګي ته په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والی د لوري په هرات کې د ایرانی سوداګرو د فرصتونو نندارتون څخه لیدنه. شیخ اسلام جار په کور دننه تولید ټینګار وکړ. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس سره د اطلاعات او فرهنګ رئیس لیدنه. دواړو ادارو پر همکارۍ خبرې وسوې. او د زعفرانو کرهنې پر معیاري کېدو خبرې. تمه د سږ کال ډیر محصول ترلاسه سي. او اوس پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار په هرات کې د ایرانی سوداګریزو فرصتونو د نندارتون څخه لیدنه وکړه. مولانا اسلام جار داسې نندارتونونه د افغانستان او ایران د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په لاره کې مهم وبلل او د دې نندارتون د برخوالو څخه یې وغوښتل چې د خصوصي سکتور په همغږۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د هرات والي ډاډ ورکړ چې سیمه ییزه اداره به د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره د سهولتونو د برابرولو په برخه کې د هیڅ ډول زیار څخه ډډه نه کوي. دا راز د دې نندارتون برخوالو دغه نندارتون ته د سیمه ییزې ادارې د اسانتیاو برابرولو څخه هرکلی وکړ او یادونه وکړه چې په هرات کې پانګونې ته لیوال دي. دغه نندارتون کې د 10 ایرانی شرکتونو د لوري محصولات د 4 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي. د فریلانس یا آزاد تجارت د پرانیستو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د هرات اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقانی دغه مرکز څخه د لیدنې پر وخت وویل د دې مرکز ټول امکانات برابر شوي او په نږدې راتلونکي کې به دغه مرکز پرانیستل شي. مولانا حقانی زیاته کړه د دې مرکز په پرانیستو سره به ډیر شمیر ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي او په آنلاین بڼه به کار کوي. دغه مرکز طرحه د 4 میاشتې مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینت د لوري جوړه شوې او تر دې دمه د امکاناتو د برابرېدو کار روان دی. د هرات د فریلانس مرکز په لویدیځه حوزه کې د ځوانانو د آنلاین کارموندنې په موخه فعالیت پیل کوي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رئیس سره په لیدنه کې د خلکو سره د محتسبینو د ښه چلند غوښتنه وکړه. مولانا نعیم الحق حقانی د شیخ عزیز الرحمن المهاجر سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړه او ډاډ یې ورکړ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د یاد ادارې د پیغامونو او لاسته راوړنو د خپرولو په لاره کې همکارۍ ته چمتو دی. د بل لوري د هرات د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رئیس وویل د دې ادارې د محتسبینو د چارو لومړی ګام سپارښتنه ده چې د منکراتو ازاله وشي. هغه زیاته کړه دغه اداره په پام کې لري چې د اطلاعات او فرهنګ ادارې ته خپل فرهنګي استازی ور وپیژني. د زعفرانو محصول د فصل پرانژدې کېدو سره دغه محصول یو شمیر تولیدونکي د دې بوټي د بیو لوړېدو ته خوشبین دي. د هغوی په وینا په هیواد کې د امنیت تامین د هغوی د کاروبار رونق لامل شوی دی او زیاتوي چې دغه بوټی د کوکنارو لپاره یو ښه بدیل کېدلی شي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. په هرات کې د زعفرانو د تولید په 100 شرکتونو مالکان د یو میز پر 4 چاپیر راټول او د زعفرانو د معیاري محصول د اخیستنې څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د افغانستان د زعفران کارانو د ملي ټولنې مسؤل چې په دې برنامه کې حضور درلود په هیواد کې د زعفرانو کرهنې د ودې په اړه خبرې کوي. هغوی په دې زیار کې دي چې څنګه دغه کرهنې حاصلات زیاد کړي. یکی از جمله نقاط قوتی که امروز ما در افغانستان داریم بحث مسائل امنیت است. امروزه ما به جرأت کامل میگم که هر یک از تجار سرمایه گذار میتونه به مناطق دوردست که مناسب به کشت زعفران به خاطر آرام و به روی آرام مسافرت بکنه و حتی سرمایه گذاری در قسمت کشت زعفران داشته باشه. اداره زراعت همیشه خدمات تکنیکی داشته و کماکان همه حمایت ها از دیاقین جریان داره، ادامه داره
و خدمات تکنیکی از تطبیق ورکشاپ های آموزشی و مطابق با پروسیجرهای کاری قبلا هم ادامه داشته، فعلا هم ادامه داره ان شاء الله. د بل لوري په هرات کې د زعفرانو د تولید یو شمیر کاروباریان د دې توکي د بیې لوړېدو ته هیله مند دي او وایي زعفران د کوکنارو لپاره ښه بدیل دی. به عنوان یک تولید کننده تلاش خور میکنیم که هم از لحاظ کیفیت زعفران افغانستان رو ببریم بالا و هم از لحاظ مقدار یا لحاظ کمیت زعفران افغانستان رو ببریم بالا که بتونیم با ایران و با کشمیر و با بعضی کشورها دیگه رقابت بکنیم. فعلا قیمت‌ها بالا رفته، قیمت‌ها خوب شده و ما امیدوار هستیم که چون زعفران یک طلای سرخ افغانستان است، امیدوار هستیم که در فصل تولید که نزدیک شده وقت تولید است ان شاء الله ما قیمت‌های زیادتر بالاتر داشته باشیم و بتونیم ان شاء الله دستاورد بهتری برای دیاغین خود داشته باشیم در افغانستان. د دې برنامې جوړونکي وایي د دوی هڅې روانې دي چې په هیواد کې د زعفرانو کرهڼه معیاري سي او د هغوی لپاره بهرنی بازار وموندل سي. زموږ کوشش اوس دا دی چې موږ دوی څنګه لینک کړی شو د اروپایي مارکیټ سره. په همدغه سلسله کې زموږ راتلونکې یو برنامه چې دا هغه ترکیې ته تګ دی چې موږ دغه شرکتونو والا ځان سره بوزو ترکیې ته او هلته یو نمایشګاه ده د په استانبول کې چې هغه 4 ورځنۍ نمایشګاه ده، په هغې کې به د شرکت کوي. باید یادونه وکړو چې د کرهنې ریاست د مسؤلانو په وینا وړاندوینه کیږي چې سږ کال په دې سیمه کې شاوخوا په 8000 هکتاره کرل سوې ځمکه کې نږدې 60 ټنه زعفران محصول ترلاسه سي. د اطلاعات او کلتور رئیس د عامه کتابتون څخه د لیدنې پر وخت د ځوانانو په منځ کې د مطالعې د راکمېدو څخه اندېښنه څرګنده کړه. هغه ویل د ځوانانو په منځ کې د کتاب لوستنې دودول د ټولو دنده ده. د هرات په عامه کتابتون کې ډول ډول کتابونه موجود دي او اړتیا ده چې ځوانان ورڅخه ګټه واخلي. دا راز د عامه کتابتون مسؤل ویل اوس مهال هره ورځ د 50 څخه تر 80 تنه دغه کتابتون ته مراجعه کوي چې شمېر یې تر پخوا راټیټ سوی دی. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امر د یو شمېر رسنیو د خپرونو څخه نظارت او څېړنه وکړه. د اطلاعات او امر شاه مقصود مجرو څرګنده کړه چې رسنۍ باید تر بل هر وخت په ټولنه کې فعالې وي او روزنیز رول ولري. هغه دا راز د رسنیو چلوونکو او خبریالانو ستونزې واورېدلې او ډاډ یې ورکړ چې د حل لاره به ورته ولټول سي. دا رسنیو مسؤلانو هم وویل چې دوی به ملي او سیمه ییزې خپرونې خپرې کړي. د هرات تسرې میاشتې د لوري د ضرب سرپرسته او کونډو لپاره په 3 ولسوالیو کې مرستې پیل سوې. په نظر کې د په دې لړۍ کې هرې کورنۍ ته 8500 افغانۍ نقدي پیسې ورکړې سي. دا راز بې سرپرسته او بې وزله کورنۍ د دې بهیر څخه خوښي څرګندېږي او وایي چې دغه مرستې به د دوی ستونزې د لنډې مودې لپاره لرې کړي. نور حال په راپورټ کې. د هرات په 3 ولسوالیو او ښار کې 0 بې سرپرسته او بې وزلو کورنیو ته د مرستو لړۍ پیل سوه. په دې لړۍ کې هرې کورنۍ ته 8500 افغانۍ د سرې میاشتې د لوري ورکول کیږي. په دې برنامې کې په لویدیځ زون کې 3400 کورنۍ په نظر کې نیول سوي دي. می سلسله در این زون برای 3300 نفر است. 1000 در شهر ولایت هرات، 6,500 بادغیس، 6,500 غور، 6,500 فرا، 450 نمروز. انشالله همون تو این سلسله زون خلاص میکنیم. این پروسه 23,000 بیوهار هست، 24,000 در کلش افغانستان. یک ولایت و یک ولسوالی ولایت ما چیز نکردیم، نماندیم او هر یکی اینمی بیوهار گرفتیم. سلسله به سلسله انشالله کلش را توضیح میکنیم. بعد از یک سلسله مراتب ما دیگه داریم که ایرا کارهای مناسب به چوکاٹ اسلامی و اصولی که یک طریقه جور کنم، ایرا ثبت نام کنم. ایرا کارهای حیاتی، کارهای کالین باپی، کالای مرغ، یعنی این تو یک کارا برش جور کنم از طرف هلال احمر اسرامیش که خودکفا شوه به دست خود کارا بکنه. از این خاطر ما کوشش میکنیم که ایرا پیسه بتم که پیش برا این سلسله جاری باشه. په همدې حال یو شمېر اړمن او بې سرپرسته میرمنې د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې دغه مرستې دې دوام ولري.
یا بچیم کلی خو دست داد یک گرده داره مستحق نداریم خدا آنها مزد آخرت حاضرت بده. کمکات دوامدار باشه، همیشه این کمکات ادامه دیشه باشه، چون که مستحقین بعضی هستن که مرد خونه ندارم، وجود نداره، کارکن ندارم، زنان کار نمیکنم، همین رقمه. به می واسه اگه کمکات دوامدار باشه جهان سپاس از اعلان امر میکنیم و از مسئولین از امارت اسلامی. دا په داسې حال کې دی چې د یوه کال را په دې خوا د اسلامي امارت مشرتابه د بېوزلۍ د راکمولو او د بېوزلو کورنیو سره د مرستې په موخه د نقدو پیسو همکارۍ تر لاس لاندې نیولې دي. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 6 تنه د چل ول او اختلاس په تور نیول شوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت اقتصادي جرمونو امریت استخباراتو ریاست په همکارۍ د عملیاتو په ترڅ کې دغه 6 تنه نیولي دي. د کسانو په چل ول د کیونټ تر نوم لاندې د خلکو څخه پیسې اخیستې چې د خلکو د شکایتونو وروسته نیول شوي دي. وطنه د نشي توکو د فلور په تور د اسلامي امارت ځواکونو د لوري نیول شوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت موظفینو د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې وطنه د نشي توکو د فلور په تور نیولې دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشي توکي ترلاسه شوي او هغوی تر څار لاندې دي. په هرات کې یو تن د الکولي مشروباتو د جوړولو، خرڅلاو او کارونې په تور نیول شوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د اتمې امنیتي حوزې منصوبینو د پلټنې په ترڅ کې یو تن د الکولي مشروباتو د جوړولو، خرڅلاو او کارونې په تور نیولی دی. د دې کس څخه یوه اندازه شراب هم ترلاسه شوي او هغه تر څار لاندې دی. دا خبرونه او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. قدرمنو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات شهر لمر الور درجه 18 تیتای 22، غوریان لمر الور درجه 18 تیتای 24، کراخ لمر الور درجه 12 تیتای 22 او پشتون زرغان لمر الور درجه 18 تیتای 22. محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبرونه. په پای کې هم ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د لوري په هرات کې د ایراني سوداګرو د فرصتونو نندارتون څخه لیدنه شیخ اسلام جار په کور دننه تولید ټینګار وکړ. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس سره د اطلاعات او فرهنګ رئیس لیدنه دواړو ادارو پر همکارۍ خبرې وسوې. او د زعفرانو کرهنې پر معیاري کېدو خبرې تمه د سږ کال ډیر محصول ترلاسه سي. محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په مهربانه لاس سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.